نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د ژوند د تېرولو یو ډېره ښکلې لار ښودلې ده چې مسلمان به یو بل سره څنګه ژوند تېروي او ښکلې زندګي او خشته ژوند به څنګه تېروي. هغه ښکلې زندګي چې مسلمان یو بل سره تېروي هغه په مینه او په محبت تېرېږي. چې مسلمان به مسلمان سره مینه کوي او محبت به کوي، بغض به نه کوي، حسد به نه کوي، او د مینې او د اخلاص ژوند به یو بل سره تېروي. که یو مسلمان سره په دغه طریقه زندگی تیره کړه او داسې یو بل ته وکتل لکه د خپل ورونو په شان، ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، چې مسلمان د یو بل رونه دي، د ورورولۍ په شان ژوند یو بل سره تیر کی او د مینې او د محبت په شان یو بل سره ژوند تیر کی او ښکلې ګاونډګیري یو بل سره تیره کی او خشته رشته یو بل سره وپالي، ژوند به یې د خوشحاله وي. ډېر خلک یې چې هغوی ته مالي مشکلات نی، خدای پاک وله د رزق بندوبست کړی دی، د کور مشکلات ورته نی، لیکن د وجود مشکل هم ورته نی، په صحت هم جوړي. ځکه غټه خبره خدا ده چې سړی په صحت نه جوړي، بچې نه جوړي، ښځی نه جوړي، رورې نه جوړي، مور پلار نه جوړي، نه دا شي هم نی. بعضې خلکو ته د مال مشکلات دي، دته دا مسله هم نی. بعضې خلکو ته د کور مشکلات دي، دا هم ورته نی، او بیا هم پریشانې. ولې پریشانې؟ د زوی د لاسه، د ښځې د لاسه، د ګاونډي د لاسه، د رشتې د لاسه دی په پریشانۍ کې پروت دی. او دا پریشانی ولې ده؟ ځکه چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقه عمل نشته، یو بل سره د مینې او د محبت ژوند نشته. که موږ یو بل سره د مینې او د محبت ژوند تیر که نو دا پریشانی به بیا نی، بیا به ژوند د خوشحالۍ وي او سکون به اطمینان به ټینشن به نی. او قسم دې دقسې ښکلی ژوند د دواړو جهانو مبارک سردار تیر کړی دی. مسلمان خو څه کوي، کافر سره ښکلی ژوند تیر کړی دی. په یو موقع نبی علیہ السلام ناستو، یو کافر و هغې اجازت وغوښته، یو خراب سړی چې دې کله راته او اجازت یې غوښت، نو نبی علیہ السلام وفرمایل بئس اخو العشیره، یره دا د خپل قوم خراب سړی دی، دا د خپل قبیلې ډېر خراب سړی دی. چې را دننه شو نو نبی علیہ السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې، د مینې خبرې وکړې. چې دا سړی باروت نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضور پاک ته وایي وی دا الله رسوله چې هغه نور راغلی نو تا د هغه په حق کې څومره تیزه خبره وکړله چې دا د قوم خراب سړی دی. او چې راننوت نو النت له الکلام، نو بیا دې ورسره دومره نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې، دا ولې؟ حضور پاک فرمایل ای عائشه وی خراب سړی هغه کس دی چې د هغه مجلس ته څوک نه راځي، څوک ورسره ناسته نه کوي، که ورسره کینم نو ټک را کوي، که ورسره کینم نو عیب را کې راوباسي، که ورسره کینم نو بد راته رارسوي، که ورسره کینم نو څه ناسه راته وایي. نو هغه سړی چې هغه سره څوک کیني نه، خلک د هغه مجلس ته نه نږدې کېږي، خلک د هغه خوا پرېږدي او تښتي ته، دا خو خراب سړی دی. نو زه داسې خوی ولې خلکو سره استعمال کم چې بیا ما ته څوک را نږدې کېږي نه؟ ګوره څومره ښکلې خوی، لیکن هغه چې نو بیبي ته ښکاره کړه خبره چې ګوره سړی مسلمان نه دی، کافر دی، ښه، او سړی منافق دی، مسلمان نه دی، ګوره ځان ته ساتي. نو ګوره پشي شی د هغه متعلق سړی خراب و، د پیغمبر طریقه نه ده چې خلکو ته وایي چې ګوره دا کافر دی، ځان ته ساته. اوس هم یو سړی کافري نو پکار دی چې مونږ ووایو بل ته چې سړي نه ځان ساته، لیکن دننه ورسره څومره نرم او خشته ښکلي خوی وچلو. هغه انسان چې د هغه د ژبې نه او د هغه د ګندو خبرو نه خلک د هغه مجلس ته هغه ته نه نږدې کېږي، که ورنږدې کېږي هم ورسره ټک راله نه کوي، خامخا مې شرمۍ رسوا کوي، مې څه له ده سره کښېنم، وایي دا هم خراب سړی دی. د مینې ژوند او د محبت ژوند دا حضور پاک تیر کړی دی. او قسم په خدای چې په مینه او په محبت کې کم برکت دی او کم سکون دی او کم خوشحالي ده، دا په بل شي کې نشته. هر صحابي د نبی علیہ السلام به دا سوچ کو چې د ټولو نه زیاته مینه د پیغمبر علیہ السلام ما سره ده. هر صحابي به په دې سوچ کو چې د ټولو نه زیات محبت ما سره دی او د ټولو نه زیات ورته زه نږدې. داسې طریقه به د صحابو سره شمیره ده.
که چا به سختی وکړه د نبي علیه السلام سره نو مسکې به شي ورسره دومره ښکلی ژوند. او که یو بل سره صحابه کم حالات تیر کړي دي نو د پیغمبر علیه السلام مبارک د زندګۍ نقشه هغوی خپله کړې ده. یو بل سره د مینې او د محبت ژوند تیر کړی دی. دوه کسانو صحابه دي، یو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی، او یو حضرت عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه. په جمعات کې دواړه سره پشور شو، د یو په دې بل قرض پورې بخاري شریف کې راځي. د ته مال خپل قرض راکا، خیر غلیت لعن کل خشور جوړ شو. نبی علیہ السلام مبارک په کوټه کې جمعه سره خوا کې کوټه مبارکه و چې دا کم کې دفن دی. نو فورا را پاسېد او د کوټې د دروازې پردې اخوا کړه او आवाज یې وکړه دا ولې وې سپې مې قرض دې نه راکوي اے کعب ابن مالکه چې دا چا قرض و؟ هغه ورته وی لبیک جی الله رسول مایا وی ضع من دینک هکذا وی نیم قرض ورته معاف که وی قد فعلت یا رسول الله نیم مې ورته وبخه. ابل ته وی قم فقضه وی پاسه دا باقي نیم ولا ورکه وی خد الله رسول وربکم. خبره ختم شو، جګړه ختمه شوه. دې ته مینه وای، دې ته محبت وای، یو بل سره مینه او یو بل سره محبت کول. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها متعلق بعض کسانو هغه الزام ولګو، خطرناک الزام. زما قسم دی چې حضور پاک په جون کې دومره چته نه دی خپه شوی لکه په دغه ورځ چې څونه خپه شو. ډېر پریشان دی. حضرت علی صاحب سره مشورې کوي، حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د کور دننه خدمتګاره ده، هغې سره مشورې کوي، بیبیانو سره مشورې کوي، صحابو سره مشورې کوي. دومره پیغمبر علیه السلام پریشانه چې د حد نه وتی. الله بیا خبره ښکاره کړه، پوره پته ولګېده او قرآن شریف کې الله اعلان وکړو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة وایي چې دا کم الزام په کمو خلکو لګېدلی دی الله وی دا بری دي، دا پاک دي. ته چې سینګ پاکې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ته چې سینګ پاکې بیبیانې دي هغسې پاکې دي، او چې بیبیانې دي سینګ پاکې دي ته هغسې پاکې. خبره ښکاره شوه. صاحب من هغې کې چې کم یو کس پکې مبتلا و د هغه نوم مستح رضی الله عنه دی، مستح ابن اساسه دا. او دا څوک دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رشته دار. د مستح مور د حضرت ابوبکر د ترور لور وه، ورځ نږدې رشته ده. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې اسمان را باندې را پرېوته، بره په کوټه ناست وم او تلاوت مې کوم چې خدای دا په څه غم واوړېدم. دا خو یوازې د حضور پاک بدنامي نه، دا خو زما بدنامي راله، زما د لور بدنامي راله. وشرمېدم، رسوا به شم، دا لور به راته پرېږدي قیامت ته پورې به تاریخ کې تباه و برباد شم. دا څه شو؟ خبره خو پاکه شوه، الله خبره ښکاره کړه، خلکو ته هم پته ولګېده، ټوله دنیا خبر شو چې خبره دروغ وه. دغه هلک چې د ابوبکر صدیق رشته دار دی، مور یې د ترور لور د خورایې کېږي، هغه د هغه ټوله ډوډۍ به ابوبکر ورکوله. د هغه چې څومره نفقه او خرچه و جامه دا ټول د حضرت ابوبکر د کور نو بنده له غوسه ورشي چې ته زما رشته دار یې، ډوډۍ زما خورې، جامه زما غوندې، ستا ټوله خرچه په ما ده، نو بیا دې ما ته دومره لوی ساده چې سکیم باندې که او یوازې زه نه د ما لور نه د حضور پاک په جامه دې دومره غټ داغ ولګاو. نو حضرت ابوبکر صدیق قسم وخوړه والله لا انفق على مستح ابدا، نن نه پس مې د قسم په خدای وي که په مستح لما یو نوړی ډوډۍ مې ورکړه او که پوټۍ خرچه مې پې وکړه. هلکه سړي ګیلمن کېږي که نه ګیلمن کېږي چې دا زه ورسره څه کوم، دا ته ما سره څه کوې؟ او یوازې دا نه ما ته کنځل نه دي کړی، زما په لور او د حضور پاک په محترمه بیبي تبعی دې وکړه، دا دې څه وکړله؟ د الله بنده والله لا انفقو على مستح ابدا، جون کې به چېته وله پوټۍ شی ور نه کوم. لیکن رب العالمین قرآن شریف کې آیت نازل کړ حضور پاک مبارک تا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربا والیتام والمساکین. الله الآیه آیت نازل کړ چې دا چاله خدای مال دولت ورکړ نو اوس به د خیر ښېګړې نه قسمونه خوري، او د چا نه خیر ښېګړه هغه چې چا کم مستح دی، دا څوک دی؟ مهاجر دی، مسکین دی، فقیر دی. اے د مال دولت خاوندانو، اے د مالدارو، اوس قسمونه خورئ چې خیر ښېګړه به نه کو. تاسو دا نه ده خوښه چې تاسو د خدای وبخي، د خدای بخښنه هم نه ده خوښه. حضور پاک حضرت ابوبکر راوغوښته، ابوبکر دغسې آیات نازل شو، وی بس قسم په خدای چې څنګه مې مخکې خیر ښېګړه کوله اوس به م ورسره کوم، قسم ماتوم د الله رسوله. حضرت ابوبکر وی ولې مې نه ده خوښه چې ما خدای وبخي، زما خوښه ده. فورا هم هغه سړي ته نفقه واپس کړه، خیر ښېګړه بیا د سر نه شروع کړه.
داسې معاشره حضور پاک مبارک قائمه کړې ده د مینې. په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی صاحب ووایي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل ووایي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی صاحب ووایي، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټه وخورم چاته پته بنه دی. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وره، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور به څوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټۍ وکي او راوي غواړي، ا مزدور په څه نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډیره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به د دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه وي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم. الله وایي د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډۍ بوچای روزه باندې الله بستا شي. اسی وایم چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. خو یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روزه ماتي دپاره د خلکو څه نخرې جوړې کړي. په خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روزه ماتي وختي او د چا روزه ماتې نه وي، بیا به تباه شئ، غرق به شئ. په خپل علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پښمني پاتې دي شي، څوک بې چایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو. تا یو سړي راته بل ورځ مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو. کېنه د ګډې بچیا تا ځان له څه کړي.
غټه غوښه به دې پخ کړي ټیپر به دې پکې چوري چټني مټي به دې هغې د ځان له څه کړي په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ به 3 روزې تا دپاره ونیسو دا دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیوه چې روزه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره کجوري مجوري او ستوان دا برابر کړو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړو هغه ټولو چت کو غیله بار ورکو د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکم سبا له بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماښام بیا څه کجوري وغیرہ تیاری کړي بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټۍ درکم نه لګي بیا حضرت علی ار سوچت کو باره ور بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا څه کې مونږ به نه خورو نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپل امبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته به داسې وکړي تاسو په ایمان وای زه به وکم تاسو به وکړئ په 3 ورځ بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ماښام تیاری وکړو بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو د روټۍ درکم نه لګي بیا هر څه اوچت کول قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا خور او بیا روټۍ وخوړله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمكم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل دې نه غواړو نه شکریا در نه غواړو خدای د پاره در باندې وخورو نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینی ټول علاقه به په الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټوله ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجی راشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په 65 کې حج ته تلم او چترای ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی اوچته کړه او منډه کړه نو منځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوي نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمه کېږئ چې جمعات له یو قجوره راوړو 50 کروڑه قجوري ثواب دی او
پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کې دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې کونه درو منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر له بیړه تبا او یو غرور د دې هغه تاسو د جمعې پر ورځ خدای نه را پرې دي که څه چل دی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجې راځي جمعه دا به هم سبا د جنت ټیکهداري څه علاج به کې خو یو ښځه و ډېرې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسی دا جنت باس ما ستاسو مخ کی شروع کړي ده شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی وګورئ په سورۃ الرحمن کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هوی د دې خو به خدای تاسو کوي ورستو شوې دي ګناه باندې دي قدرت راغې او ورستو شوې نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوې انعامي دو جنت به ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کتو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوه به دو قسمه بیا دلتا د خاورو بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی د جنتیانو په فرشونو باندې تکیا به والی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو بس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناسته زه زړه کې و یاریدم چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دی کنه خان زمونږ دی بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپید لوګي مړ کیږي نو ما چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه او چار دې خې ما ته هغه غونو کو هر یو چې راځي صادرګان لاندې پزماکه کینی ما یو نه غړي غونډه پټ کړه تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناس کی نو مونږ نشو کې ناس دي دا د خان بی عزتی ده
او هغه داسې متکې ته ډډه والې وو، داسې لاس کړی وو. ما نه تپوس کولو څنګه یې مولانا صاحب خی د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم. شته ستاسو علاقه کې خانان که نه؟ شته که نه؟ داسې خبرې څنګه یې داسې خبرې کوي. یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي. ویلې څنګه یې؟ ما بل خیم خیمه. ویل ولې ما خو درنه تپوس کوم، ما هم درته ویل چې خیم که نه. دا تپوس څنګه کې څنګه یې؟ نو باجوړ نه چې هغه زه را تښتېدلی بیا نه یم تللی چې داسې په غضب وړي. نو دلته تا ته د سړي په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي. اول د بڅکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیا بوالی وی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خموشنو غټو نوي. وجنل جنتین دان. الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي؟ تا به داسې ډډوالي کیله خورم. هغه بوټی به کیله په خپله سپیده کی او بوټی به دومره راوګد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي، تا به لاسونه داسې انار خورم. بوټی به انار صفا کی او ستا د خولې له به یې راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته؟ په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا به ته ووایې چې نه زه د بوټي د لاس شی نه خورم، ماله د خادمان سپین کی او را دی وړي په تالی کې دی راته پیش کی. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي. دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږه ښایسته نه یو، نو خادمان به لا څه ښایسته وي. او بیا چې د چا خادمانی د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار ورځ د اخبار کې ګورئ که نه، دا د ملک حکومت خلک چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لږ لږ ګورئ. زمونږ شکلونه څنګه دي؟ ورځ چې تېرېږي هر مخ نه د سړي زړه توري، د چهرې نه د نور بناوټ ختمېږي بالکل. هر سړی نه شوتر جوړیږي. لګیا تاسو دې خلکو ته وګورئ، په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرته په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي. په میلیونو ګرځا په چار شکل در مخامخ کیږي، یا به پوزه بونډۍ وي، یا به خوله کې څه چلی، یا به مړه خو څه تندر به والی. نو د جنت خادمان به داسي چې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق. جامې به څنګه اغوستي؟ جامې به اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاور من فضه. په لاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو. نو چې په کوم لاس تعالی تاله پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده، هغه لاسونو کې به کنګڼه ماچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی. نو ته چې هغې ته وګورې هغه روټای نه به موړ شي که نه؟
وای کنه خلی خو ټپې نه دي داسې پته ما ورته ناستې چې بس خو پړک جنت ته ورننه وځي خادمان به داسې یا الله ته رحم وکړي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسې وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خله وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې داسې داسې ورته وکي خان به وچ لري د خوار کا خله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها او الله څه وای ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشکو د عنبرو نه مخلګي لعنت په داسې قوم وی چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې د الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا افریدی قوم دی نو افریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لا کوارټ ته ورغلو نو تحصیلدار به ورته پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویل چې کورسای کې تشریف کېده نو دې چې کور ته راغی نو خځې ته وی چې وا خځې تحصیلدار صاحب لا چې راغله دا سر او ته په کورسای کې راپورته شو ورغواړي وته و په دې ملي و ټپاولم و بیا ورته وی چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لایي نو خزه ورته وی چې دا د غلو ځای له تشریف یې کنه وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتا وي او په کورسۍ کې کېنه او سپریدي خو دسي دي او ته چې چرته تانه ته لاړ شي تاسو ټول تللی ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ده ما ته معلوم یې تانه ته لاړ شي مرزا صاحب السلام علیکم ادا سیناس علیکم رجل او تا خروس نه زړه بوټوزي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه ده او لا چې سه چو صاحب تور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلې ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې قتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې قتلې ده شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه
شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کارونه د دنیا عشق ولکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیسټه پاس کې تله او چې ورشي نو چټ ولي کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغله دی تاسو سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناشته و انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټلې غلې دی او نه مې جواب لګلې اردلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وږي اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار سه بستاسوي نو یو الله هم پرې خې دی الله تاسو پرې خې او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغله او زما قانون تغییر کړو او پری وخو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریق وي او هیر میکړي چې تا زهیر کړه او ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او د الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکنه غرق شوي کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو دا خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما دا او د دې جزا به په خپل لاس ورکو یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما دا او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله و استاد روزه په بدل کې به زدر کړل کېږم زبستاشو اندازه وکړي چې د یو روزي په بدل کې الله بستاشي نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو کنه شو هر څه ستاسو نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکړي او یو ټکه می پرور ولای واوري چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې کیږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې کیږي دا زټکه دا دومره خطرناک ټکه دی چې عمر او عبد الآباد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شه دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکه وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو
او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړ ولا پاتې شو الله ته تپوسو کو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې ما ته حکم وکړ چې سجده وکړه تا ولې ونکړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زه څنګه د ته سجده وکړم خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه وې شتا په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي باغې پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کته د دنیا غنکا نه سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخایي په پاکستان کې چې داغه خزي د پاکستان جامعه اغوستي شته بنګي گئی یو افسر وخایي چې داغه خزي د پاکستان جامعه اغوستي یو افسر وخایي چې هغه د پاکستان جامعه اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته را ننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي خوريس کی عيش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کېمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راویني د بلو پرنٹ چلوونو بلو پرنٹ چلوونو ا بلو پرنٹ یونی سي عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دا نه وخی تخلق دې ناسور راوخیجا بورډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیما کولی پکار توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب امتحان تابع نه لګ الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجان په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو غلب وای په قیامت کې سپیشل دو جنته ملوي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنته به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا اله بکیږي چې ګناه ته وکي
ګناه دی ونکړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه. او کله نیک کار اراده دی وکړه، دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي. دا اراده دی وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دی ملو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان له راوړي، او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه ورنه راغی، نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خدا د دې ارادې خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروايي ذات، سره د بے نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره.